بسم الله الرحمن الرحیم. د کدرونو استخدام او د مغزونو فرار. کدرونه په تخصصو ځایونو کې استخدام کوي. په دې کې د هر لحاظ څخه حکمت شته، هم الهي حکمت شته، هم دنیوي حکمت شته. یعنی ادب دا دی چې تا یو دا کار او اهل کار ته وسپارئ او په هغه کې قدر ګټه دا ده چې په هغه کار کې دوی انکشاف ورکوي، په هغه کار کې دوی نوښت راوړي. زموږ عقیده دا ده یاره دا کار پلانکی کولی شي نو دته ضرورت څه دی؟ کار کول، کار ته انکشاف ورکول دا ډېر فرق لري. صحیح ده، دا کار دی کولی شي، دا کار دی د هغو نه کولی شي چې څونه زده کړي. کار ته په حکومتدارۍ کې، په ارګان کې، په سازمان کې، په غټو کمپنیانو کې کار ته انکشاف ورکول ډېر مهم دی. زموږ ستونزه دا ده که چیرې موږ په دې پوه سو چې ولا دغه یو پرنټ کولی شي، دا یو مکتوب لیکلی شي، دغه بعضې شیان دي دی مخ ته وړلی شي، نو بالا سي دا کافي دی. نه 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 دا کار یو بېسواده سړی هم کولی شي، بالا ضرورت نشته. اما کار ته انکشاف ورکول، پالیسي جوړول، د دنیا سیستمونه مطالعه کول، د هغه سره روزانه ستونزې مقایسه کول، د دنیا پر حالاتو ځان خبرول، دا د کدرونو وظیفه ده. دا د هر معمولي سړي کار نه دی. تخصصي بخشونه تخصصي خلکو ته ورکړي، تخنیکي بخشونه تخنیک کارانو ته ورکړي، او پالیسي سازي بخشونه د پالیسي چې پالیسیانې جوړي د هغه پالیسي سازانو ته ورکړي. او د قدر اصلي معنا باندې پوه سي چې قدر څه معنا لري. بیا راسه ځای ورکړه، وظیفه ورکړه، بیا یې مخته بوځه. حکومتولي، حکومتداري، سازمان چلونه، اداره چلونه، غټې کمپنیانې چلونه شایستګي د کدرونو ده. هغه چې څو خلک ګټه پکې یا پرمختګ پکې یا سیالونه کیږي یا نړیوال بازارونه قبضه کوي، یا دا ټول برکت د کدرونو دی. د کدرونو په وسیله باندې دوی دا کارونه کولی شي. دا مفته خبره نه ده. که قدر استخدام نه کې انکشاف به څنګه ورکوي کار ته؟ که قدر استخدام نه کې پالیسي به څنګه جوړوي؟ که قدر استخدام نه کې د نړۍ سره به سیالي څنګه کوي؟ که قدر استخدام نه کې اقتصاد به څنګه پر مخ باندې بیایي؟ د دنیا سره نن ورځې دې ته کمپټیټیو ورلډ وایي. هغه دنیا چې نن ورځې د په مقابله کې روانه دی د بل سره. څوک مارکیټ نیولی شي؟ بس پر مارکیټ باندې دی. څنګه کولی شي چې نړیوال مارکیټونه، بازارونه خپل تر قبضې لاندې راولي؟ څنګه کولی شي چې استثمار ولګوي، اقتصادي استثمار؟ موږ اقتصادي د نړۍ استثمار یو، هېڅ تولید نه لرو. ښه یې که چېرته تولیدات ته راسو، زموږ په ډېره کمه فیصدي تولیدات چې هر باډر یې پر موږ باندې بند کړي. خو نو څه وسول؟ لکه زموږ په ستوني چې پښه راکښېږدي. نو د کدرونو ګټه دا ده چې تبادلې کولی شي، پالیسیانې جوړولی شي. پالیسیانې چې کله جوړ کړې، تبادلې چې کله وکړلې، د فابریکې ایجادولی شي، فابریکې جوړولی شي. په همدا ترتیب سره د هېواد اقتصاد پرمختګ ورکولی شي، همدا ترتیب سره نړیوال پانګوانه راجلبولی شي. دا ګټه د څه شي ده؟ دا ګټه د کدرونو. دا باید موږ په عقلي لحاظ باندې دې ته یو فکر ور واچوو. یو څوک دی 22-23 کاله 25 کاله مسلسل تعلیم کوي، مسلسل 25 کاله یو څوک مسلسل تعلیم کوي. یو څوک دی په واسطه باندې، په بدبختۍ باندې 15 کاله 8 کاله تعلیم کوي، 10 کاله د تعلیم. د 10 کالو د 25 کال تر مابین ډېر غټ فرق دی. بیا اخري تخصصي دورې هغه ډېر فرق لري.
نو دا هغه شان دي چې اوس موږ تاسو بحثونه پر کوو یا موږ تاسې کوشش کوو چې مشورې ورکړو یا خپل نظریات سره شریک کړو موږ باید څه وکړو موږ باید 100% په دغه شان ډېر جدي توجه ولګو تر څو مو هېواد پر مخ ولاړ سي تر څو مو سازمان پر مخ ولاړ سي تر څو مو یو اداره پر مخ باندې ولاړ سي هغه چې په هر لیول یا پر هره کچه باندې